په دې علمت ان زیدا فی الدار کې د ان څخه وروسته چې کوم لفظ دی زید هغه منصوب دی، او په دې دویم مثال کې ان زید فی الدار کې د ان څخه وروسته چې کوم لفظ زید دی هغه مرفوع دی. حالان کې دواړه مثالونه صحیح دي، نو په دې دواړو کې څه معامله ده؟ نو په دې ان او په دې ان کې څلور فرقونه دي. اولنی فرق دا دی چې دا ان حرف دی د حروف مشبه بالفعل څخه، معنا یې ده بشکه، او دا ان چې دی دا فعل دی په شان د مد ده. ان اصل کې اننه و، په معنا د ژړلو سره راځي، ان معنا ده هغه وژړل. او دویم فرق دا دی چې دغه علمت ان څخه چې وروسته کوم ان دی دا په منځ د کلام کې راځي، او دغه ان د کلام په اول کې هم راځي. دریم فرق د علمت ان د دې ان وروسته چې کوم لفظ ذکر وي هغه د ان لپاره اسم وي او هغه به منصوب وي، او د دې ان څخه وروسته چې کوم لفظ ذکر وي هغه به د دې ان لپاره فاعل وي او مرفوع به وي. څلورم فرق د دې ان څخه وروسته چې کوم دا جار مجرور فی الدار دی دا د دې ان لپاره خبر جوړیږي، او د دې ان وروسته چې کوم دا جار مجرور دی فی الدار دا د ان پورې ډایرکټ متعلق کیږي.